والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور مخبلا دا تکرکای دا بیادبی گرم بافو امانه دا مولیانو سیلونا بکاور بکریگر چشواندای و زد بیان بکریگر و گوارد و سن 66 کی پاکستان پر جرد آج مرش اس بمانه نوم کی کچھ بکریگر افغان موتا چی خرید تچر سیورونو زید یای مچار بلو خرید کرو و دا اس رخا پکی گنا دیر خلق دا سوئی کل بیشی دا گنای موکی لیدل ہے وہ کدا کور مکڑا ہے وہ چی دا موتی خبر آوڑا نا معام خبر کو و دا چکرکی بیادا بیما پا دا چکر لکا دا سی توزی کئی دا موبان ہے بارے ہونا کہ دا کوئی گناہ مپٹ سدی اور بدے کی بیا سڑی کا بات نہ لگے گی ورنہ درود شریف مڈے بشاوق ہوئے درود شریف بشاوق صرف حضور سے بھی ہوئے مینا محبت چکم دے کنا دیتا نہیں ہونا دا جمعتونا آسمونی کی توب دا پیغمبرون اہلی صرف مینا کی پر جورت نہ بھی کی پر صداقت سر بھی کے پر اخلاص سر بھی کے منگا یاد کلمات تلاوت کر کہ درود شریف ہوئے دا چار چاولی دلائی کپو پرچی کی بھی کپو جماعت کی بھی کپو کور کی بھی پدنی درود شریف کو عجیب دے درود شریف دی ہوئے پر زور سرا پر جرت سرا پر شوق سرا پر صداقت سرا دا وجود ستمانی دستریا دست سوڑا دا څه شي چې دې ته رسېدلی نه دي پریشانه یې دا ستوماني به ټوله درته لري چې درود شریف په شوق سره په زور سره ووایئ یو شپانکی چې میږي وزیر ما بیایي یوه سندره کې سندره ډېره په ډېره اوز کې په خوږه اوزي کې اوز اغېر کې چې دا یوه سندره خلک خوښه کړي موږ د پیغمبر په درود شریف کې هم اخبر سرنا دمو در ټوټ کو چې د درود شریف په څه شي په درود شریف کې وڅ مقام په درود شریف کې وڅ درجه دی ورنه موږ شي څه موږ له واده خبره کړه وایي چې لوی عالم دی وخت لوی بزرګ او مستجاب الدعاء مستجاب الدعاء نه عالمون تلیفون سیدون پیږي کہ مستجاب دعا کم سڑی تیاری چوب رہے گا مستجاب دعا ہے سڑی تیاری رہنو چالا پاکتا تم رسول میں دیکھتے کھائے گی اللہ پاکتا تم رسول میں دیکھتے گی او تم رسول میں دیکھتے گی او تم رسول میں دیکھتے گی کہ دائے دعاو کی پورن یادا کب لگی کروئے چھ سبحان اللہ او اسمت چیورنو گئیز مالے جو خدشین چاہت نہیں دے گریز مال خام خشو دو چای چیره و سران شکره ما یدو که میشهشتان ورا نالا حکبر یلا شه ما در شریف کرای شه ورا امرو خال بسرین مقبلا لگی گنا لسنا وچت که کنو داسی نمونده آتا خلقو که اینا بسما نو ڈرون شکا نو بمگاونی شتا ورا چه پسر اچا بلور پره نوزی داسی جاکه ده مونده چه لگ داس تمانی دین علر ششتا یا نالا دا به جمعت کې په جلسه کې وکړه علما دلته نوسي به مشکړو ما به ورته وایي چې دا اوس زه څه ټکنډو ته رسوم تېرو کنډو ته رسوم
خبرونه اوس ورو پته نه لګېږي ډېرې خبره یې جومات ته او دومره برکتي خلک چې الله پاک یې داسې قسمت نن په جومات کې وکړو ټول وایي چې الحمدلله خلک ګرځي په دې پټیو کې خلک ګرځي په دغو پسې خلک ګرځي په سودو پسې خلک ګرځي په ګټو پسې خلک ګرځي په دوکان پسې یې بل په غلطولو پسې یې بل په جنګولو پسې په غیبات پسې په شمار پسې دا باندې رب العالمین دومره لوی فضل وکړو چې خپل کور ته یې روسي چې نن د دې جومات افتتاح رب العالمین د شکر عجیب ته د ده کورنۍ ته د ده اقرباو ته د جنت ذریعه وګرځوي دا جومات ټولو اکرامي مسلمان راشه سم مسلمان جوړ شه مسلمان راشه سم مسلمان جوړ شه د توحید په زیړولو باغوان جوړ شه چې اسلام دی دنیا هر ګوټ ته یې یوړو چې اسلام دی دنیا هر ګوټ ته یې یوړو په اسمان راشه ته په هغه کاروان جوړ شه مسلمان راشه سم مسلمان جوړ شه دا سپیکر اواز کې په پات نه ویلولی ډېر سپیکرونه دي ورځ چې ور ودرېږم د دې څه بلوي ووایي چا څه پوه شو چې اسلام دی دنیا هر ګوټ ته یې یوړو په اسمان راشه ته په هغه کاروان جوړ شه مسلمان راشه سم مسلمان جوړ شه وروره غږېږه ما مونږ توجه هسې خرابې دي نور یې پسې خرابې کوي یو خو کېنئ وروڼه ګرد ګرځئ د خدای شان دی پوهېږئ موږ کېنئ وروڼه یو پېژندې دلته د جومات نه خوند وخورئ که موږ نه خوند نه شوی خوښ دی دا داسې جومات نه ده وروڼه مسجد نبوي د ټولو جنسالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په خپله کار کړی و مدرک یې کړی و دا هغه جومات دی زه ورته جومات کې جرم نه ویم چې زه به کم سړی شم زه به وړوکی سړی شم رحمت للعالمین پیغمبر دی په مسجد نبوي کې په خپله کار کړی دی ټولو وایي چې سبحان الله څلور شیونه دي وروڼه څلور شیونه که تاسو سوچ وکړئ موږ ډېرې ملګرتې وکړې دوستۍ مو وکړې یوه دوستي یوه مینه محبت یې موږ سره چا ونه کړو غدرۍ غدرۍ ملګرتیا وکړئ وروڼه ملګرتیا یې څلور شیونو سره ملګرتیا وکړئ مسجد سره جنت فیروز کې د ګوړو جانو سردار سره د آسماني کتاب سره چې په لمریو کې ژوند شو او دیني مرکزونه چې مدرسه ورته وایي دې څلورو شیانو سره مینه محبت وکړئ والله مې دا قسم وي چې ګډله دې خوړلی وي پیل سره چې په دیاره اوسې ته به شکوړه افغانستان یې موده دومره سکون او خوشحالي اطمینان دا به الله پاک زړه ته د روح شوي کړو موږ ډېر روان نه یو شعر ته بیا څه بل شعر راغب شو این سخن از گوش دل باید شنود گوش که دل جان دارد هیچ سود گوش که به جمله حیوان هر دم است گوش دل مخصوص نسل آدم وینه که خبره چې اوره په دې وخت باندې د بل روپ څخه داب کړه ایزونه په وګو خبره وره او کچې وان نار ودا نلر ودا سوچ
چې بل طرف ته بدار و فکر د بدار و نو کوشکل به جمله حیوان هم د مخته غوږونه د ټولو حیواناتو لره دي ګوتې تو سره نه دي خو په انسان کې گوشت و دل مخصوص نسل آدم په انسان کې دا غوږونه دا یو اصل دی په انسان کې چې خبره هم اوري بعضې کې بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون اورنو باید دا خبره په سوچ سمجھ واورئ زه بیا دا خبره کومه چې دا مسجد دا جومات ابتدای چې شروع کوله دا جومات چې شروع کوو موږ دلته راغلي وروڼو دلته بیا وګورئ چې دا جومات وګوره دا کوم شان دی دې جومات چې دی بیا د زړه خلوصه دعا وکړئ چې خدای دې شکر کړي د ده کورنۍ اقرباو ته د ذریعه د جنت ته وګرځوئ ټول ووایئ امین او نیت به نه کوو نیتونه به جمع کوئ جنت کې ډېر مونږ دي ورته ډېر راځي پټای کې راځي وګا نیتونه سره کوم الله پاک چې چاته ورکوي هغه ته ورکوي بیا شیره مسلمان اے مسلمان راشا سم مسلمان جوړ شه د توحید په زیرو په بابا جوړ شه مسلمان راشا مسلمان جوړ شو موږ که سم مسلمانان جوړ شو هیڅ تکلیف به نه وي هیڅ مصیبت به نه وي انشاءالله په زړه کې به خوشحال وي ډېر به خوښ وي خو موږ په یوه طرف بل طرف روان یو او موږ اوره په نومرو سې مړه شو په مارکېټو سې مړه شو په بېلمانځلو سې مړه شو په موټرو سې مړه شو په تورو شیشو سې مړه شو په بارانیو غولو سې مړه شو خدای دې وبخښه او موږ د مینې محبت ټول بل طرف ته روان دي نه مو د جومات سره هغه مینه شته نه مو د آسماني کتاب د قرآن پاک سره هغه مینه شته نه مو د پوډکانو سردار سره مینه شته نه مو د دیني مرکزونو چې مدرسې دي نه مو هېڅ سره مینه شته موږ تاسو سرګورئ د هغې معاشرې خلک یو موږ تاسو یو بل خامخا سره پېژنو او سره کوو بل شعر څه وایي تخلید شه سیف الله لقب د ستا دی تخلید شه سیف الله لقب د ستا دی او توره واخله محافظ د قرآن جوړ شه مسلمان راشه سم مسلمان جوړ شه د مو عزتمند وروڼو خبرې دې ته وونه مولوي صاحب خبره وکړه علما دې لاندې خبرې دي او دا داسې جومات مه ګڼئ دا څومره دیني مدرسې چې دي دا جوماتونه چې دي دې اصلي بنیاد مسجد نبوي ده کنیکشن یې دې طرف ته راوړو موږ تاسو چې یو عالم خبره کوي چا په خوله د پیغمبر خبره راوځي یا د قرآن خبره راوځي تمام را چې څوک یې وایي هغې ته یې ګوره چې دا خبرې چا دي دا د قرآن مسله دا د پوډکانو سردار د حدیث مسله هغې ته ګوره یوه خبره یاده شوه حضرت جلیلي رضی الله تعالی عنه ډېره اوږده خبره وه آنی لیکي دوړې جانو سردار دی شکایت وکړو چې ږیره مې سپینه شوه خو یې نن پورې نو ته د واده پېشکش شوی نه دی د دوړې جانو سردار دی یوه لوی ټیکان ته ور ولګوه مسله خو هغه چې څنګه تجارت کې د رضا وټکولو بهر ووتو چې وایي که ته وروره د خدای په لنګ ولاړ یو لنګ دی او تورې پښې دی او تور سر دی په سر یې کمیس نشته په مخ وجود یې کمیس نشته ورته وایي چې دوړې جانو سردار راغلی هغه چې دا صبر وکړه وایي نه راڅخه ګوره سپکې نه کړه وایي نه راڅخه ننوته کور ته خپلې بیبي ته یې وویل دا پونکه دی بلای چې ټوله دنیا یې پېژني منه دا راغلی ده که لور دې غوړي نو وروڼو دی په خپل پلور مونځ سره باد شو
چې کله یې دا لور مخې ته ورته راغله ورته یې څه خبره ده وایي داسې داسې خبره ده وشته د ټولې دنیا ملنګ راغلی دلته لور څه ورته وایي دا خبره مقصد مې په دا ټکي کې ده څه ورته یې ای مورې پلوره ای ما مورې مو پلوره او په دې مه سره جنګ کوئ په دې جنګ مه کوئ په دې جګړه مه کوئ دې ته یې مه ګورئ چې دا تور سر ده دې ته یې مه ګورئ چې دا تورې پښې ده دې ته یې مه ګوره چې په وجود یې کې وس نشته په یو لام کې ده او تک تور ده په دوه میلو کې چې د روح باندې دوړې مې وویلې دې ته یې مه ګوره دې ته وګوره چې چا رالیدلی ده د دوړې جنت سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیدلی ده دې کې تنه سره وکړه دې ته یې مه ګوره چې دا غریب دی پلنګ دی سپېره دی وار دی ودانه هغه تېر شو چې بې مینه په غلا ده اوس په ټول جهان رسوا ده په غلا نه ده لومړی عزتمندو زه بیا دا خبره کوم چې دا جومات چې کله جوړېدو یوې وخت نه تر دې وخته پورې الله پاک دوی ورته وصي کړل په ډېر ښکلي شان جوماتونه ټول ښکلي دي خو خیر بیا هم ډېره فریب یې کړې ده او ډېر مال یې پرې لګولی دی الله پاک دې دې بدلې ورکړي ټول وایي چې امین امین یا کله دعا وکړي امین چې ونه یې دعا نه قبلېږي سړی بیا کور طرف ته لاړ شي او دومره ښکلی جومات او دومره دنیا یې په دې باندې لګولې ده نن سبا دنیا چیرې په داسې کارونو باندې لګوي یا یې په جوماتونو لګوي یا یې په مدرسو دیني مرکزونو لګوي او یا یې په قرآن پاک باندې لګوي یا د ټولو جهانو سردار سره د مینې محبت دی وجه چې کوم اسباب یې یا یې پرې لګوي الله دې موږ ته دا توفیق وس راکړي چې موږ د الله په لار کې دنیا ولټوو یوه خبره پر یاده شاته اخ به وکړم خامخا کوي بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون ورب العالمین هدایت را نازل شو د ټولو جهانو سردار اصحابه کرامو ته بیان وکړو ای اصحابه کرامو رب العالمین فرمایي چې ما په نام باندې چې څه شی ورکوئ هغه شی ورکوئ چې تاسو ته ډېر ډېر ګران وي مما تحبون ما په نوم باندې به هغه شی ورکوئ چې تا ته ډېر ډېر محبوب وي ډېر ګران وي پرچم ورکوه بس ختموم یې د مو عزتمندو موږ داسې د الله په نوم دی زه یې وینم د بازار کې وګورئ ماما یې راوړی چې مڼې ورکوه کنه داسې دوباره یې څومره مټ دی دا مټ دی لوی پسې سپکې کې سپکول د څه کام لګوره کوي خو چې مړې ډول اگر موږ چې خدای دې اسباب یې مو سره د خدای اسباب د خیر قربان دا ویته وایي نو دا ویلې ته موږ دې الله په نوم هغه روپۍ ورکوو چې لاس دیا په پلاسټک تړلې رب العالمین څه فرمایي مما تحبون مو په نوم چې څه شی ورکوئ هغه شی به ورکوئ چې تا ته ډېر ډېر ګران سبا ته یو اصحابي راغی ای د ټولو جهانو سرداره ما د خجیرو باغ ده د ټولو دنیا نه پاک هغه مونږ ګرم ده دا مې تو ته ډېر کړو چې چا ته یې ورکوې سبحان الله ټولو چې سبحان الله ژوندی د خجیرو باغ اصحابه کرامو څلور پنځلس سوه کاله یې وتلي دي نن یې واقعه بیانوه ټول مسلمان ژاړي او ته چې درود یې تنادلی چې مړ شي درود یې تنادلی ډېر یې چې خدای شکر کې چې منځه کې مخې نه راشي یعنې دا سړی کې پنځلس سوه کاله یې وتلي دي یوه اصحابي واقعه بیانوه ټول خلک ژاړي او ما ورته یې درود یې تنادلی څوک نه یادوي دا وار درته درلوده هغه په خدای او رسول مین کړو موږ تاسو په ډېرو شیو مین کړو وروره هغه شی مو اوبه وړي یو بل اصحابي راغی یا رسول الله ما د خجورو باغ د پۍ کې د اوبو څه اوب کېده ما دا کار کې چا ته ورکوې